سلامونه. آیا غواړئ د امریکا ویزې زر ترلاسه کړئ؟ د امریکا حکومت یو نوی ازمایښتي پروګرام پیلوي چې له مخه یې ځینې مسافر کولی شي د اضافي $250 په ورکولو سره د ویزې مرکې اوږد انتظار موده کمه کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یوې نوې مقرراتي پریکړې له مخې هغه کسان چې B1 او B2 یعنې سوداګریز او سیاحتي ویزې لپاره غوښتنلیک ورکوي کولی شي چې د چټکې مرکې خدمات ترلاسه کړي. دا پروګرام به د 2026 کال د جولای له اولې نیټې څخه د دسمبر تر 11 مې پورې د ازمایښتي پروګرام په توګه پلي کیږي. هغه غوښتونکي چې اضافي $250 ورکړي کولی شي چې په ټاکلو امریکایي سفارتونو او قونسلګریو کې د 10 کاري ورځو دننه د مرکې وخت ترلاسه کړي، البته که د مرکې وختونه موجود وي. دا $250 فیس د عادي ویزې یعنې د $115 فیس سربیره اخیستل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا یو ازمایښتي یعنې پایلټ پروګرام دی چې موخه یې د چټکو ویزو د خدماتو اړتیا ارزول او دا معلومول دی چې آیا دا ډول خدمات باید په راتلونکي کې په دایمي توګه وړاندې شي او که نه. یادونه: دا پروګرام یوازې د B1 او B2 یعنې سیاحتي او سوداګریزو ویزو ځینې مستحقو غوښتونکو لپاره دی او لا هم پر ټولو سفارتونو او قونسلګریو کې نه عملي کیږي. دا یو عامه پوهاوی لپاره دی که تاسې یا ستاسې خپلوان د امریکا د سیاحتي یا سوداګریز ویزې لپاره غوښتنلیک لري، د دې پروګرام د شرایطو او د خپل نږدې امریکایي سفارت د معلوماتو په اړه رسمي سرچینې تعقیب کړئ. مننه دوستانو، ژوندي اوسئ. دا یو نوی معلوماتو چې د وزارت خارجه نه خپور شوی دی. هغې غواړي چې دغه پروګرام په موقت شکل پیل کړي یعنې شروع کړي چې بیا وګوري چې دا سره مخ ته ځي. هغې نه وروسته که دوی وغوښتل چې دغه دایم ته واړوي بیا کولی شي، او که نه یې غوښته هماغسې بندوي. نو دا تنها یعنې یوازې د B1 او B2 ویزو دپاره دی، یعنې سوداګریز او سیاحتي ویزو دپاره دا کارول کیږي. بیا هم ډیره مننه، ژوندي اوسئ. دا وروستی جزئیات. خدای دې وکړي چې دا ویډیو زما خوښ شوی مو اوسي. که چېرته ستاسو انډیوالان، خپلوان، ملګري څوک غواړي امریکا ته د سوداګریز یا سیاحتي ویزو په توګه راشي امریکې ته، کولی شي چې دغه ویډیو ورسره شریک کړي تر څو دغې خبر څخه باخبر اوسي. په خدای مو سپارم. الله مو مل شه. سلام علیکم.